السلام علیکم ملګرو د ایشیا کپ په اړه اچانک ناڅاپي بریکینګ نیوز یو غټ خبر د ټولو کرکټ مینوالو لپاره د خوشحالۍ خبر څنګه چې تاسو پته د انډیا کرکټ بورډ او د پاکستان کرکټ بورډ ترمنځ په ایشیا کپ باندې لالانجه روانه خو اوس د ایشیا کپ په اړه یو ډیر مهم خبر راغلی دی نن د ایشین کرکټ کونسل ای سی سی یو ډیر مهم اجلاس غونډه رابللې شوې ده چې په دې کې به د ایشیا کپ په حواله سره ډېرې مهمې فیصلې کیږي د سریلانکا بنگلاديش انډیا افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو مشران د دې اهم میټینګ لپاره دوبۍ ته رسیدلي دي د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي د دې میټینګ لپاره دوبۍ ته رسیدلی دی چې په دې میټینګ کې به د ایشیا کپ ورلد کپ او د چیمپئنز ټرافي په اړه کې خبرې اترې کیږي د ذرایع مطابق دا میټینګ به 2-3 ورځې جاری وي چې د ایشیا کپ په حواله سره وبکې صحیح او کنفرم فیصله وشي لا تر اوسه د انډیا او د پاکستان کرکټ بورډ ترمنځ تعلقات ډیر سخت خراب دي ګورو چې په دې میټینګ کې د ایشیا کپ په حواله سره څه فیصله کیږي سبا یا بل سبا د ایشیا کپ په حواله سره تاسو ته ډیر مهم خبر میلاو شي چې دې خبر ته ټول کرکټ مینوال په انتظار وي ځکه چې سکهال د ایشیا کپ نه یو غټه لانجه جوړه شو څوک وایي چې ایشیا کپ په پاکستان کې خامخا وي څوک وایي چې ایشیا کپ په پاکستان کې نه وي او دا پکې هم ویل کیږي چې سکهال به ایشیا کپ مکمل کینسل شي خو پر روانو دي 2 ورځو کې سبا یا بل سبا د ایشیا کپ په حواله سره صحیح فیصله کیږي نو ګورو چې د ایشیا کپ په حواله سره څه فیصله کیږي د سریلانکا بنگلاديش افغانستان پاکستان او انډیا کرکټ بورډونو چې کوم مشران دي چیرمنان دي نو هغه د مهم میټینګ د لپاره دوبۍ ته رسیدلی چې دغه میټینګ جاری دی په دې میټینګ کې به دا فیصله هم کیږي چې چرته د انډیا کرکټ ټیم پاکستان ته رانشي نو آیا پاکستان کرکټ ټیم به د ورلد کپ لپاره انډیا ته ځي او کنه او د 2025 چیمپئنز ټرافي په اړه کې به هم ډېر مهمه فیصله کیږي ځکه چې دغه چیمپئنز ټرافي هم په پاکستان کې ده نو دا د ایشیا کپ په اړه کې نوې او تازه خبرو کو د ایشیا کپ په اړه کې کم نوې او تازه اپډیټس را نو تاسو سره ضروری شیر کوم د داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج فالو کړئ ملاویږو بل ویډیو کې د الله فامان